وروستی مورچل دریمه برخه. د وروستي مورچل د داستان درنو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. زه محسن احسان مې یو ځل بیا د وروستي مورچل د خپرونې کوربتوب کوم، په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه سره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تېر برخه کې مو واورېدل قاضي فخرالدین وویل. دا چې قاضي فخرالدین څه وویل دا به په نن خپرونه کې واورئ ان شاء الله تعالی. هغه وویل خدای دې ستا نیکې ارادې ترسره کړي. زه پوهېږم چې په دې حال کې تا ته لومړی ضرورت د یوه ښکلي بنګلې دی. ستا په طبیله کې باید غوره اسونه وي. که تا د بغداد پر میدانونو په نیزه بازۍ او آس غلولو کې نوم وګاټه نو ډېر زر به د امیرانو تر نظره راشي. له هغه وروسته د یو دوه غمیو سوغات به تا د خلافت تر پار ته ورسوي. وروسته به ته د خپل علم جوهر وشي او که خدای جل جلاله ته د بغداد د ښې راتلونکي پرېکړه منظوره وه نو د خلیفه اعتمادي به شي. خو سمدستي خپلې ارادې چاته مه ښایه. خرمشاه خلیفه تر ټولو بد دښمن ګڼي او د دې دښمن پړه پر هغو هم لویږي. طاهر ویل زه پوهېږم هغه چې پر بغداد حمله وکړه دا یې ستر حماقت و، خو که خلیفه د خرازم د پاچاهۍ د ماتولو په خاطر د چنګیز خان ملاتړ وکړ نو دا به نه جبرېدونکې غلطي وي. قاضي فخرالدین یو غمی اوچت کړ، وویل زه په غمی نه پوهېږم، خو زما باور دی چې یوازې همدغه یو غمی په بغداد کې تا د یوې ډېرې ښې ماڼۍ خوند کړې. یو ارمني سوداګر زه ډېر ښه پېژنم، راځه چې هغه ته ورشو. نور غمی پورته کړه، له ځان سره یې وساتم. هغه سوداګر اعتمادي سړی دی، خو هغه ته دا مه وایه چې له تا سره داسې غمی نور هم شته. د مازدیګر لمانځه نه وروسته طاهر او قاضي فخرالدین ارمني سوداګر ته ورغلل. هغه غمی واخیست، له یوې شېبې لیدو وروسته یې وویل دا غمی دی له کومه کړی دی؟ د طاهر پر ځای قاضي ځواب ورکړ دا د یو ډېر لوی سړي سوغات دی. سوداګر وویل زه ښایي له دې ټوله به یې اوس در نه کړی شم، خو که ستاسو خوښه وي نیمایي به یې اوس او نیمایي به یې سبا درکړم. قاضي وویل څومره کېږي به یې؟ سوداګر غمی دوه درې ځله په غور وکړ، بیا وویل زه د دې 50,000 دیناره به یې درکولی شم. قاضي په حیراني وویل 50,000؟ سوداګر د هغه د حیراني نه سرچپه تعبیر وکړ او غمی بیا وکړ، وویل ګوره ته زما دوست یې، تر 80,000 پورې درکوم، له دې زیات قیمت یې په بغداد کې څوک نه درکوي. قاضي د بغداد د مشهور یهودي زرګر نه د زیاتې بیې ورکولو تم هم درلوده، خو د دغه غمی داسې ځای پلورل نه غوښتل چې هلته د خلافت د دربار جاسوسان وي. د دې یوه غمی بیه هېڅ واورېده، پر دې وپوهېد چې طاهر د ده له اټکل نه څو چنده زیات شتمن دی. له یوې شېبې سوچ وروسته هغه وویل ته یې لږ په غور وګوره، د دې غمی بیه تر 70,000 دیناره باید لږ نه وي. سوداګر لږ چنو وهلو وروسته 40,000 او 500 دیناره به یې راضي شو او پر دې فیصله وشوه. د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، له شپې مهال چې کله قاضي فخرالدین له طاهر او څو نورو دوستانو سره ډوډۍ ته کېناستل نو زید یې ونه لید. فخرالدین له خپل خادم نه د هغه په باب پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل چې مامونیا په چوک کې یوه لویه مناظره ده او زید د ماښام لمانځه وروسته سمدستي وروسته ډوډۍ وخوړه او هلته لاړ. د ماښام لمانځه وروسته طاهر په خپله کوټه کې کېناست او د شمې رڼا ته یې کتاب لوست. څومره چې شپه تېرېدله د زید په باب د هغه اندېښنه زیاتېدله. کله کله به جګ شو، له دروازې نه بهر به یې وکتل او بیا به بیرته په کتاب لوستلو بوخت شو. د یوې شمې د خلاصېدو نه وروسته یې بله بله کړه او له کرسۍ نه جګ شو، په بستره پرېوت. څو ځلې په زړه کې ور وګرځېدل چې مامونیه چوک ته ورشي او زید وګوري، خو د زرګونو تنو په منځ کې به د زید موندل ناممکن وبلل او بیرته به د خپل تصمیم نه واوښت. نږدې نیمه شپه چا دروازه وټکوله. بیا طاهر په بل کونج کې د قاضي غږ واورېد چې یو نوکر ته ویل جګ شه دروازه خلاص کړه، ښایي زید راغلی وي. او خادم ځواب ورکړ ستا په خپله ولې نه خلاصوې؟ یوه شېبه وروسته طاهر د دروازې خلاصول او د قاضي د خدمتګار کړس کړس خندا واورېده. هغه وویل حمیده جګ شه، لږ د زید مخ ته وګوره، شکر باسه چې سترګې دې روغ پاتې دي. طاهر زر په لټ واوښت او مخ یې په څادر کې پټ کړ. یوې سترګې ته یو سری پرېښود او د دروازې لوري ته یې وکتل. زید له ځانه سره په ښوونځلو کوټې ته ورننوت. د هغه کمیس لیدلی و، ښه سترګه او باړخو یې پړسېدلي وو او له ګڼې سترګې نه لاندې د یو مضبوط سوک ګزار تور نښه وه. زید لږ ځان په خپله بستره له کېناستلو وروسته جګ شو، په دیوال راځړېدلي هندارې ته ودرېد. د خپل مخ له لیدو وروسته یې وویل اشنا اوس یې زه هم ډېر په ګرانه پېژندلی شم، ښه د سیل دپاره تللی وې. دا یې وویل او خپل پړسېدلي باړخو یې ومشلو، بیرته راغی پر بستره کښېناست. طاهر خپله خندا راقابو کړه، وویل زید راغلی؟ زه ټکان وخوړ او هغه ته یې ور وکتل او داسې ګمان یې کاوه چې تر اوسه یې څادر پر مخ دی او دی یې نه دی لیدلی. په بیړه جګ شو، شمه یې مړه کړه او پر خپله بستره وڅښېد. وویل هو راغلم، هلته ډېر ځنډ وکړ، څه دې پکې زده کړل؟ زید په غمجنه لهجه ځواب ورکړ کنځلي ستا غږ ډېر غمجن دی، خیر خو دی؟ زید په مایوسه خندا وویل زه بالکل روغ یم. طاهر وویل ستا له غږ نه داسې ښکاري چې پزه کې دې څه ستونزه ده. زید له بسترې نه جګ شو، وویل له پزې نه مې سترګې زیاته په تکلیف ده.
طاهر په کړس وخندل. زید له لږ سوچ وروسته وویل پر یو مسلمان بې سببه لاس پورته کول خو ګناه ده که نه؟ طاهر ځواب ورکړ په هر سړي بې سببه لاس اوچتول ګناه ده، خو که څوک بې سببه په غاړه کې در ولوېږي نو بیا یې به د سترګې په بدل کې سترګه او د غاښ په بدل کې غاښ په قانون عمل کېږي. خو بخښنه او عفو ډېره غوره ده. ما زیاته حوصله وکړه خو پر پزه چې انسان ګزار وخوري بیا په طبیعت کې ارامي نه پاتې کېږي. ما هغه ته نور سکونه ور وبخښل خو د پزې او سترګې په اړه مې بې پروایي ونه کړی شوه. ما ټول عمر غش ویشتل او تر وهل زده کړي، خو دلته چې راغلم پوه شوم چې په بغداد کې د اوسېدو لپاره سوک وهل او غیږه نیول زده کول هم ضروري دي. طاهر وویل داسې ښکاري چې تا د مناظرې په وروستۍ لوبه کې بشپړه برخه واخیستله او راغله. ما ته معلومه نه وه چې د دې پای به دغسې وي، خو باور وکړه د لاس اچولو په وخت کې زه له ګڼې ګوڼې نه بلکل ګوښه او لرې ولاړ وم. که څه هم زما د هغه چاغ او غوښن او د بد غږ خاوند پر ځای خواخوږي له هغه نري او ډنګر ملا سره وه، بیا هم د فساد پر وخت زه لرې او ځانګړې ودرېدم. خو چې کله د دوو لویو ژرو خاوندانو یو د بل ژرې نیولې وې او کنځلې یو بل ته کولې، ما ته رانږدې شول. ما صبر ونه شو، د دواړو منځ ته ورغلم. په ډېر زحمت مې دواړه یو له بل نه بیل کړل، خو دوی بیا هم هماغسې یو بل ته کنځلې کولې. ما د دواړو د پخلا کولو هڅه وکړه. په دې کې 3 نور زلمیان راغلل او هغوی له دې 2 بوډاګانو نه پرې ورکېوتل. زما په مزګړتوب خو هغه وتښتېد او په نهر کې ځان واچوم، خو هغه 3 زلمیان پر ما راوګرځېدل. ما ورته چیغې کړې چې زه یو مسافر یم، خو چا زما خبره وانه اورېده او ما داسې احساس کړه چې بې درېغه وډبول شوم. هغه بل بوډا چې د ده په ګمان ما د هغه رقیب د تیښتې موقع برابره کړه زما ګریوان وشلاوه. ما تر څو پر سترګه او پزه ګزار نه وخوړلي پر دې مې وار نه کاوه. بیا زما څو سکونه تش لاړل. بیا هم زما په څپېړه یو تن په ځمکه کښېناست، بل مې په سوک واهه ولوېد. درېیم چې زما سکونه خطرناک وګڼل راسره غېږ په غېږ شو. هغه زه 3 ځلې په ځمکه وویشتم. څلورم ځل دواړو یو بل ټیل وهل. د خوړ غاړې ته راغلو. هغه زما خوړ د غورځولو په هڅه کې په خپله هم راسره ولوېد. له نیکه مرغه اوبه لږ وې که نه زه به پکې ډوب شوی وم. په خوړ کې مې هغه 2-3 سوکه وواهه او بالاخره یې ماته ومنله. اوس دې خدای وکړي چې زما سکونه د ده پر پزه او سترګه لګېدلې وي. طاهر زما په ګمان دلته لامبو زده کول هم ضروري دي. ستا لامبو زده ده؟ طاهر ځواب ورکړ ډېره لږ، خو زما اراده ده چې زه هر سهار په سیند کې ولامبم. د یوه سپاهي لپاره ضروري ده چې ښه لامبوزن وي. زه به یې هم زده کړم. له لږ چوپتیا وروسته زید وویل طاهره ته خو به له ما نه خفه نه یې؟ پر څه خبره؟ زه له پوښتنې پرته مناظرې ته تللی وم. که دا تجربه درته ګټوره شي نو زما د خفګان سبب نشته. ګټوره؟ زه وعده کوم چې بیا به په ټول عمر د مناظرې لپاره ولاړ نه شم. خو له تا نه یوه پوښتنه کوم. څه پوښتنه؟ هغه دا چې نن د دې مناظرې 40مه شپه وه. 40 ورځې هرې ډلې د مخالف لوري د دلایلو په ردولو او د خبرو په کمزوري کولو کې خپل زور وازمایي، خو بیا یې هم یو بل قانع نه کړی شوه. د دې څه سبب دی؟ طاهر ځواب ورکړ داسې خلک به 1000 کاله هم یو بل قانع نه کړی شي. مګر ولې؟ طاهر ځواب ورکړ د دې لپاره چې دوی یو د بل د پوهولو او یو د بل د خبرې اورېدلو له نیکو هیلو سره نه ځي. د دوی هدف د خپلې وینا او ژبې د زور ښودل دي. د اسلام هغه امامان چې د دوی په نامه دغه جګړې کېږي هغوی یو پر بل داسې د کفر فتواګانې نه ورکولې. د هغوی هدف دا و چې په اسلام کې د اجتهاد دروازې خلاصې کړي او هر وخت او ځای لپاره د ژوندي غورځنګ په بڼه جوړ کړي. او دغه خلک د هغوی نمونه اخلي، خو په اسلام کې د نفاق او تیت پرک کېدو زړې شیندي. نو د دوی چاره څه ډول کېدای شي؟ د دې علاج او چاره دا ده چې د امن خوښونکو خلکو لپاره د کړو وړو عملي ډګر پیدا شي. که زموږ په مخ کې د څه کولو میدان وو نو دغه علما چې اوس د ګډوډۍ او اختلاف په پارولو په هڅو کې دي بیا به د مسلمانانو د لیکلو د سمبالولو ځواکمن کولو په لارو کې ستومانه وي. تاریخ ګواه دی چې کله د فتحو په شوق مسلمانان له کورونو وتلي دي نو دوی د اعتقاداتو په باب هیڅکله اختلاف نه دی کړی. پر کفر د اسلام د بري هیلې تل دوی سره یو او متحد ساتلي دي. یوه زمانه داسې وه چې د مسلمانانو پوځ په یو وخت کې په سند، اندلس او ترکستان کې جنګېده، خو موږ نه دي اورېدلي چې هغو مسلمانانو به کله مناظرې ته اړتیا احساس کړې وي. او نن چې موږ د اسلامي نړۍ پر افق د طوفانونو علامې وینو، زموږ علماو له شاوخواونه سترګې پټې کړې دي او په خپل کور کې درزونه اچولي. د کوم اولس چې توره په تیږې کې ننوځي نو قلم یې هم کژل لاره غوره کړي. زید وویل په بازار کې توده اوازه وایي چې د اروپا نصراني پاچا پر مصر د یوې کلکې حملې تیاري کوي او امکان لري چنګیز خان هم پر خوارزم یرغل راوړي. که خلیفه د هغوی پر خلاف د جهاد اعلان وکړ نو زه به تر ټولو لومړی هغو 2 علماو ته ورشم، ورته وبویم چې زه دا د کفن اغوندم او د جګړې ډګر ته ځم. تاسو چې په مامونې چوک کې له اسلام سره کومه مینه او خلوص ښکارولو راځئ اوس یې یو ورځ د جګړې په ډګر کې هم وشئ. تاسو هم له ما سره د یوې زغرې وعده کړې وه. زما خپله وعده په یاده، خو تا د زغرې له غسلو نه کرکه کوله. هغه مهال مې بدن خوږېده. نن ما د زغرور پوځ 100 تنه ولیدل. نوې زغره پر سړي ډېر ښه ښکاري. زه به سبا ته نوې زغره درکړم. خول به هم درکړم. ته به لامبو هم ماته رزده کوې، هغه به هم در وښیم. زید لږ ځنډ وروسته بیا وویل طاهره ما تا ته یوه خبره ونه کړه. کومه خبره؟ طاهر په اړخ واوښت وویل کله چې زه له خوړ نه راووتم په لاره کې مې هغه بوډا چې زما ګریوان یې شلولی و ولید. ما بې له دې چې سوچ وکړم پر مخ مې پر څپېړه ووهه.
ډیر بد دي کړي دي، که دې کله ولید بخښنه ترې وغواړه. د بخښنې منونکو نه خدای هم نه دی، خو زه پرې پښیمانه یم. ښه ده، اوس بیده شه. خبرونې درنو قدرمنو اورېدونکو، 3 میاشتې وروسته طاهر له بغداد د امیرانو په منځ کې د ښه شهرت او عزت خاوند شوی و. د دجلې د سیند په غاړه کې یو ښکلې ماڼۍ اخیستې وه. له زید پرته 4 نور خدمتګاران او 3 خدمتګارې درلودې. په طبیله کې د وزلوبې او نیزه وهلو لپاره آسونه. کله چې د قاضي فخرالدین له مېلمستون نه خپلې ماڼۍ ته لاړ، تر ټولو لومړی یې د علماو پام ورواړوه. په لومړۍ ورځ دته یو په بل پسې د علماو 5 ډلې ورغلې او هرې ډلې د علماو دا هیله وه چې دوی په ډله کې وشامل شي. طاهر ټولو ته همدغه یو ځواب ورکړ: که تاسو ما اسلام ته وربولئ نو زه ډاډ درکوم چې زه مسلمان یم او اسلام په صحیح معنا پیژنم. زما په مخ کې هغه مسایل مه بیانوئ چې له تېرو 5 پیړیو راهیسې تاسو پرې پوه نه شئ. ځینې علماو غوښتل بحث ته ورکښېکاږي، خو د طاهر څو خبرو دوی پر دې باوري کړل چې له دې ځوان سره یوازې سره او سپین نه بلکې د علم خزانه هم شته. له دې وروسته ورو ورو د علماو پام ورواوښت. په آس غلولو کې کمال هم یو عرب ځوان میراث ګڼل کېږي. په مدینه کې احمد بن حسن د طاهر د روزنې او پوځي پالنې لپاره غوره استادان ګمارلي وو. ځکه خو په 14 کلنۍ کې د مدینې ټولو ځوانانو په نیزه وهلو او تورو چلولو کې د ده پر کمال اعتراف کاوه. خو چې کله طاهر بغداد ته راغی نو ورته معلومه شوه چې دلته وزلوبې ته زیات ارزښت ورکول کېږي. د شاهي ماڼۍ په مخ کې یو لوی میدان و چې پوځي رسم ګذشت، د اسونو ځغلول، نیزهبازۍ او وزلوبه پکې ترسره کېده. د دغه میدان یوه لوري ته د صدر اعظم او دولت د نورو لویو امیرانو محلونه کتار. د ښار مخور او امیران به د لویو امیرانو په دې ماڼیو کې په برنډو کې ناستو او د پولو او آس غلولو لوبې نندارې به یې کولې. ښځو به په لوړو پوړونو کې تر کړکیو لاندې ځانګړي ځایونه جوړ شوي وو. په دې ډګر د لوبو انتظام د یوه ځانګړي سړي ذمواري وه. طاهر له دې سړي سره تر پېژندلو وړاندې له دغو لوبو سره د بلدېدو هڅه ضروري وبلل. د وزلوبې لپاره په ښار کې څو نور میدانونه هم وو. طاهر په یوه کې د دې لوبې زده کول پیل کړل او په 100 اونیو کې په ښار کې د دې لوبې د مینوالو په منځ کې د یوه داسې ځوان اوازه شوه چې پلار یې په میړانه کې له سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله نه توره په بخشش کې اخیستې. د اولس غږ د امیرانو غوږونو ته ورسېد. امیرانو لوی وزیر خبر کړ او لوی وزیر کوټوال راوغوښت. تر ویې پوښتل: موږ تر اوسه له دې ځوان سره ولې نه پېژنو؟ تر دې چې یو سهار طاهر په سیند کې لامبو وهله، زید په منډه ورغی او په څنډه ورته ودرېد. چیغې کړې: په بیړه راووځه، د ښار کوټوال در سره لیدل غواړي. طاهر راووت، جامې یې واغوستې. ویې پوښتل: ستا یقین دی چې هغه کوټوال دی؟ او په خپله وویل چې کوټوال یم. له هغه سره 6 تنه وسلوال سپاهیان دي. هغه ما په مېلمستون کې کښېنولی او راغلی یم. خدای دې وکړي چې هغه په نیک نیت راغلی وي. طاهر وویل: د چا په نیت بې ځایه شک کول ښه نه دي. کله چې کور ته ستون شو، طاهر ته معلومه شوه چې کوټوال د لوی وزیر د ملاقات د بلنې احوال راوړی دی. طاهر ورته وویل: زه به اوس چمتو شم او زه به بیا بل کوټې ته ننوت. له ځان وروسته یو ګران بیه چپنه اغوستې او له کوټوال سره ملګری شو. د بغداد له صدر اعظم افتخار الدین سره د طاهر لومړی لیدل ډېر لنډ و. افتخار الدین له هغه نه څو پوښتنې وکړې چې بغداد ته کله راغلی، د څه لپاره او له کوم ځای راغلی. طاهر د هغه د پوښتنو په ځواب کې وویل: زما د راتلو 100 ورځې د پاسه 3 میاشتې کېږي. له مدینې نه راغلی او د اسلام د خدمت په خاطر راغلی. لوی وزیر په بې پروایي وویل: د ډېر نیک هدف لپاره راغلی، خو دغه هدف ته د عباسي خلافت په خدمت کې ترلاسه کول غواړي که کوم پټ ټولګی د غړي په توګه؟ ما اورېدلی دي چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د تورې په سبب خلک ستا ډېر درناوی کوي. دا د هغه غازي میړه د تورې درناوی کیدای شي. زه تر اوسه ځان د څه درناوي وړ نه بولم. پاتې شو د عباسي دولت د خدمت خبره، نو عرض کوم چې که زما په زړه کې دا جذبه نه وای نو خپل راتلونکی پر بغداد نه تاړه. زه د عباسي دولت صحیح خدمت د اسلام خدمت ګڼم. له صحیح خدمت نه څه مطلب څه دی؟ طاهر ناڅاپه احساس کړه چې له دې نړۍ لیدونکي او تجربه کار سړي سره باید په خبرو کې زیات پام وکړو. له لږ سوچ وروسته یې ځواب ورکړ: د بهرنیو ګواښونو له احساس سره د بغداد دفاعي ځواک مضبوطول د عباسي دولت صحیح خدمت ګڼم. افتخار الدین وویل: آیا ستا په نظر د محمد خرازم شاه له بیرته ستنېدو سره بهرني ګواښونه لرې شوي نه دي، خو د چنګیز خان خطر ورځ په ورځ زیاتېږي؟ افتخار الدین په ډاډمنه لهجه ځواب ورکړ: زموږ لپاره نه، بلکې خرازم ته. ایا تاسو به د مغولو توپان د خرازم یوازې پرېږدئ؟ دا په حالاتو پورې اړه لري. تر اوسه پورې خرازم شاه له موږ نه بخښنه نه ده غوښتې، نه یې مرسته غوښتې ده او نه زموږ پر دې باور دی چې چنګیز خان به د څو سوداګرو د بدل لپاره پر خرازم حمله وکړي، ځکه هغه سوداګر هم زیاتره د بخارا مسلمانان وو. مګر ما اورېدلی دي چې د عباسي دولت له خرازم سره بیرته اړیکې عادي شوي او هغوی سفیر هم دلته رسېدلی دي. افتخار الدین زر ترې وپوښتل: تا د خرازم له سفیر سره لیدلی دی؟ بهیر یو ځل بیا احساس کړه چې له تدبیر نه کار نه دی اخیستی. ځواب یې ورکړ: نه، زما له هغه سره څه کار دی. افتخار الدین وویل: ستا د شتمنۍ چې ما کوم داستانونه اورېدلی دي که هغه صحیح وو نو ته باید په بغداد کې ډېر پام وکړې. زموږ حکومت د کړنلارې په اړه له بهر نه هرې مشورې ته د شک په نظر ګوري او امیرزادګان په دې اړه غیر مسؤلانه ګام اوچتوي. طاهر ځواب ورکړ:
تاسو ډاډه اوسئ له ما سره چې څه دي هغه به د عباسي حکومت په خدمت لګوم که اجازه وي زه یو سوغات ستاسو په حضور کې وړاندې کوم. افتخار الدین په بیړه وپوښتل د سلطان صلاح الدین ایوبي توره؟ نه، توره ښایي ستا په وصلتون کې یو اضافي شی وي. طاهر وویل او بیا یې له جیبه د طلای یو ډوبلی راویست، سر یې بیرته کړ او لوی وزیر ته یې ورکړ. افتخار الدین له ډوبلي نه یو ځلېدونکی غمی راویست، په ځیر ځیر یې ورته وکتل. ویل ما ته د سوغاتونو د ترلاسه کولو په هوس دلته نه یې راغوښت، دا دې له ځان سره وساته. طاهر وویل که تاسو زه د لیدو لپاره نه وی راغوښتی هم دا غمی ما ستاسو لپاره ساتلی و، د یو ورځ به مې درته وړاندې کاوه. تاسو دغه وړوکی سوغات ومرئ. لوی وزیر د غمي ډوبلی پر میز کېښود او لاسونه یې پورته کول. یو څوک کوټې ته وننوت، څو ګامه وړاندې راغی، پر ملا خم شو او بیا د حکم په انتظار شو. صدر اعظم ورته وویل دی زموږ طبیلې ته در سره بوځم، او چې کوم آس یې خوښ شو هغه ورته زنګ کړه او ورته ویې سپاره. بیا یې طاهر ته لاس ورکړ، ورته وویل سبا ماښام ته زما مېلمه یې او زه به پرېکړه کوم چې عباسي دولت له تا نه کوم خدمت واخلي. طاهر له لوی وزیر سره خدای پامانۍ وکړ، ترې روانېده چې یو زلمی ورنوت. لوی وزیر وویل طاهره دا زما زوی قاسم دی. طاهر له هغه سره تاوده ستړي مشي وکړل. قاسم د 22 کلونو پڼ تازه زلمی و. د هغه په څېره کې د نورو امیرانو د زامنو په څېر د ارامۍ، ټمبلۍ او بېحسۍ علامې وې. له سترګو نه یې دا احساسېدله چې په خپل لوړ نسب د حماقت تر حده پورې ویاړ. په شونډو یې مسکا وه، خو له دغه مسکا نه د نرمۍ او سادګۍ پر ځای وحشت او چالاکي اورېده. د قاسم په لاس کې یو نرۍ توره وه چې د تورې وهلو په زده کولو کې کارول کېږي. هغه خول پر سر کړی او زغر یې اغوستی و. قاسم ویل زه د تورې وهلو زده کړې ته روان وم چې دلته ستا له راتګ خبر شوم. زه ستا تر لیدو د سلطان صلاح الدین ایوبي د تورو لیدو ته زیات لیوال وم. صدر اعظم زر تر زره د موضوع بدلولو اړتیا احساس کړه. وویل قاسمه دی به زموږ له طبیلې نه یو آس غوره کوي. دا مشورت چې یو عرب د آس په پېژندلو کې اشتباه نه کوي. ته ورسره لاړ شه وګوره دی کوم آس خوښوي. خو قاسم د آس د غوره کولو مسله مهمه ونه بلله. بیا طاهر ته وکتل. وویل که یې ته پلورې زه د صلاح الدین ایوبي توره لا نیسم. پلاجان به د دې تورې دروند قیمت ورکړي. ته له جامو نه یو عالم ښکارې، ته به یې څه وکړې. صدر اعظم خجالت شو او طاهر پر خپلو پریشانیو د قابو کېدو هڅه وکړه. وویل د داسې شي خرڅول د دې توهین او سپکاوی دی. زه به یې له څه بیې او قیمت پرته در وبخښم، خو په یو شرط. په کوم شرط؟ هغه دا چې ته ځان ته دې امانت ښه حقدار ثابت کړې. قاسم هیلمن شو. وویل که ته یو عالم یې او زه یو سپاهي، په توره تر تا زما حق زیات دی. که نه نو راځه ویازمایه. ډېر ښه، که تا په توره وهلو کې زه مات کړم دا توره ستا شوه. په توره وهلو شمشیربازۍ کې قاسم د حماقت تر حده پر ځان ډاډه و. د هغه دا غرور بیا ځایه نه و. هغه د لرې لرې استادانو دغه پند زده کړی و. د ده ژوند تر اوسه 2 شیان و، پولو او توره وهل. په پولو کې څو نور ځوانان هم د ده سیالان وو، خو په توره وهلو کې ټول د ده پر کمال قانع وو. ځکه خو چې کله طاهر دته د سیالي بلنه ورکړه نو قاسم په کړس کړس وخندل او صدر اعظم طاهر ته په حیرانۍ وکتل. وویل دا لوبه به ډېره په زړه پورې وي، خو زه غواړم چې نور خلک هم له دې نندارې نه خوند واخلي. شاید د مسلمانانو خلیفه ته هم دغه مقابله په زړه پورې وي، مګر نن نه، سبا ته به غوره وي. تاسو سبا سهار ته راشئ، د غرمې او ماښام دواړو وختونو ډوډۍ به له موږ سره وي. قاسمه ته اوس دته اسونه وروښیه. له لوی وزیر سره د دوهم ځلې خدای پامانۍ نه وروسته طاهر له قاسم سره محل نه راووت. په پراخ انګړ کې د مرمر ډبرو سرک دواړو خواو ته د رڼو اوبو ډنډونه او شرشرې وې. د ډنډونو یوې او بلې خواته شنه چمنونه وو. څو ګزه وړاندې د دغه چمن او ډنډونو نه اخوا یو ښکلی بڼ و او د ډنډونو اوبه به په 2 ویالو کې بهېدلې. له دې ویالو نه هر لوري ته په بڼ کې لښت زغېدلې وې او باغ پرې اوبه وې. هغه میدان چې د پولو او آس غلولو لوبه پکې ترسره کېده د محل د همدې برخې نه لاندې چې طاهر ورننوتلی و. په 2مه دروازه بڼ پای ته رسېده او له هغه نه وړاندې د لوی وزیر د خدمتګارانو کورونه په لویو 4 دیوالۍ کې جوړ شوي. د همدغو کورونو سره یوه لویه طبیله هم وه چې 2,500 آسونه پکې وو او دا ټول د لوی وزیر وو. طاهر په طبیله کې 3 ځله چکر ووهه. ځینې آسونه یې سرسري او ځینې په ځیر ځیر وکتل. بالاخره د یوه آس شا وټپوله. وویل زما دا خوښ دی. قاسم وویل ډېر ښه، زه ستا ذوق ستایم، خو دا کله کله په 2 پښو درېږي. د دې 2 میاشتې کېږي چې طبیلې ته راغلی دی. دومره یې هغې دی چې زه هم ونه توانېدم چې ویروزم. یو حبشي خدمتګار پر آس زین کښېښود او له طبیلې نه انګړ ته راویست. قاسم د آس جلب ونیو او طاهر ته یې ورکړ. وویل سبانۍ وعده دې هېره نه شي. طاهر د خدای پامانۍ لپاره لاس ور اوږد کړ. وویل ته ډاډه اوسه، زه به توره له ځان سره راوړم. قاسم یو خادم ته اشاره وکړه، راویې غوښت. ورته وویل د آس د ده کره بوځه. خادم د آس د جلب نیولو لپاره راوړاندې شو، خو د طبیلې دروازې نه بهر د آسونو د پښو غږ واورېد او د سترګو په رپ کې 2 آسونه راننوتل. طاهر د آسونو سپرو ته وکتل، حق پک پاتې شو. دا دواړه ځوانې نجونې وې. دواړو د سپینو ورېښمینو تنګې جامې او پر غمیو انځور شوي سپینې خولۍ پر سر کړي وې. د سترګو او تندې نه پرته نور مخ په تور نري نقاب کې پټ و. آسونه ډېر بد لیدل. دوی له آسونو پلي شول. خادم د طاهر د آس جل پرېښود او د هغوی آسونه یې ونیول.
د سترګو فرق کې بل خدمتګار راغی او د طاهر د آس جل بیا واخیست. نجونو طاهر ته په سوالیا نظر وکتل او وړاندې تیر شو او قسم هم له طاهر سره خدای پاماني وکړه او په هغوی پسې ورغی. کله چې طاهر له خادم سره د طبیلې نه انګړ نه راووت د محل د برنډې له مخ سره تېرېده. دواړو نجونې په زینه کې ولاړ وې او طاهر ته یې کتل او قاسم طاهر ته اشارې کوله او څه یې هغوی ته ویل. د وروستۍ دروازې نه راوتلو وروسته د طاهر په مخ کې یو پراخ سړک، د هغه یو لاسه د دجلې سیند او بل ته د بغداد د امیرانو د کورونو کتار و. نږدې 500 ګامه وړاندې پر سیند پل ښکاره کېده. د هغو نجونو نومونه سکینه او صفیه وه. سکینه د قاسم خور وه او صفیه د هغه د مرحوم تره لور. له طبیلې نه د وتلو نه وروسته سکینې صفیې ته وویل: صفیې، تا خو دا ځوان ولید، پر سره یې څومره سادګي وه، ته یې چې ولیدې وارخطا غوندې شو. ما خو هغه ته ور ونه کتل، ستا په لیدو به وارخطا شوي. صفیې: هغه د بغداد د امیرانو سره ډېر توپیر درلود، موږ یې چې ولیدو زر یې سترګې کښته کړې. صفیې ځواب ورکړ: زه د قاسم د ټولو دوستانو په باب یو ډول نظر لرم، مګر ما هغه د قاسم سره کله نه دی لیدلی. صفیې وویل: هو، هغه له څېرې نه د علم خاوند ښکاره کېده. قاسم له داسې خلکو سره ناست ولاړ نه لري. کله چې دوی پر زینو ختلې، قاسم پرې غږ کړ او دواړې یې ودرولې. هغه چې ورنږدې سو وویل: صفیې، یو ځناور ګورې؟ صفیې ځواب ورکړ: تا چې د ورځې یو ځل ووینم نو د کوم ځناور د لیدو هیله مې په زړه کې کله پیدا شي. قاسم په مسکا د خپلې غوسې د پټولو هڅه وکړه. وویل: زه یوازې ستا تر نظره ځناور یم، زه خو اوس څوک تر ښه یم چې تر سبا پورې به د بغداد ټول خلک ځناور وبولي. سکینې، تا هم ولید هغه ځوان چې په طبیله کې زما تر څنګ ولاړ و؟ د هغه پلار د مېړانې په انعام کې د سلطان صلاح الدین ایوبي توره ترلاسه کړې وه. نن هغه ما ته بلنه راکړه چې کوم په تور وهلو کې تر لوبه وګټله هغه توره به زما وي. په دې مهال طاهر د برنډې له مخ سره تېرېده. قاسم هغه ته په لاس اشاره وکړه. وویل: د دې سرایانو خوی هم ډېر عجیب دی، که یې په ژوند کې توره په لاس کې نه وای اړولې، هم ځان به د تورې وهلو د فن استاد بولي. سبا ته به ډېره عجیبه ننداره وي. د پلارجان هیله ده چې دغه ننداره باید د مسلمانانو د خلیفه په مخ کې وي. صفیې وویل: کله هغه سره د سلطان صلاح الدین ایوبي توره وي او دی رښتیا هم سرایي وي نو زه ویرېږم د ده پر ځای ته د خلکو د خندا نه شي. راځه سکینې، سبا ته به دا لوبه هم وګورو. زما ویره ده چې دی د صلاح الدین ایوبي توره ترلاسه کړي، پښه به یې په ځمکه نه لګېږي. د طاهر نوي دوستان او دشمنان. د خبرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو، په همدې شپه له لمانځه نه لږ وروسته طاهر په خپله د مجلس کوټه کې ناست و. یو کتاب یې لوست چې د کور په مخ کې د 4 اسونو یوه ګاډۍ ودرېده. وروسته یو خدمتګار خبر راوړ چې پوځي منصبدار د لښکر د مشر پیغام راوړی. طاهر کتاب وتړه، ویې ویل: هغه دننه راوړه. خادم ورننوت او لږ ځنډ وروسته یو د لوړ قد مضبوطو مټ خاوند چې له رعبه ډک څېره راغی. د هغه عمر ته 10 کلونو په شاوخوا کې ښکاره کېده. له څېرې نه یې خلوص، ذهانت او زړورتیا له لرې ښکاره کېده. طاهر ورجګ شو، لاس یې ورکړ، ستړی مه شې ورته وویل او بیا هغه له ځان سره نږدې پر کرسي کښېناوه. نوي راغلي ځوان وویل: زما نوم عبدالعزیز دی، زه دې په غیاب کې پېژنم. اوس مې د لښکر د مشر پیغام راوړی دی، هغه غواړي له تا سره وویني، خو ما غوښتل شخصا هم له تا سره ووینم. د دې لپاره فرصت ته ضرورت دی. سمدستي زه په همدې کفایت کوم چې درته ووایم چې ما خپل دوست وبله او زه تا ته د دوستۍ لپاره لاس په دې خاطر نه در اوږدوم چې ته ډېر شتمن یې او یا له تا سره هغه توره ده چې پلار ته د صلاح الدین ایوبي رحمه الله وربخښلې ده، بلکې د دې په خاطر چې ستا په زړه کې د خپل زړور پلار د نښې د حقدار ثابتولو جذبه او هیله ده. تا قاسم ته د مقابلې بلنه ورکړې ده؟ طاهر ځواب ورکړ: هوکې، ما ته معلومه نه وه چې په بغداد کې دغه توره دومره ارزښت پیدا کړي. زما په خیال د دې صحیح حق دا نه دی چې د یو امیر د زوی د وصلتون ګاڼه شي، ځکه ما هغه ته د مقابلې بلنه ورکړه. عبدالعزیز وویل: در کومه چې د تورې چلولو خبره ده، تا قاسم د یو امیر زوی ګڼلی نو دا دې اشتباه کړې ده. زه پخپله تر اوسه د هغه په استعداد اعتراف ته اړ نه یم، خو د خل د ماڼۍ په شاوخوا کې د امیرانو زامن د هغه په کمال اعتراف کوي. ځکه خو ته لږ پام کوه، دا به درته غوره وي که ته لوبه بایلې. ښایي تا ته د تورې بایلل دومره مهم نه وي، خو د بغداد په پوځ کې به یو ډېر غلط منصب زیات شي. څو ورځې وړاندې چې کله د علاالدین خوارزمشاه پوځونه بغداد لوري ته رانږدې کېدل، موږ پوځونه یې د مخې نیولو لپاره وړاندې ورغلل. د صدر اعظم په هڅه د هغه زوی د 10 ډلګیو د ښي لاس پوځ قومندان وټاکه، خو په ټوله لار دا حالت و چې که د هغه په خیمه کې د شپې لخوا 100 تنو پیره کوله، د ورځې به د 40 تنو پیرهدار غوښتل. د هر سالار سره به یې ګستاخي کوله، ویل به چې زه د عباسي دولت د صدر اعظم زوی یم. موږ ټولو احساس کړه چې په بغداد کې دغه زلمی په پوسو تورو څومره د لوبې شوق ورکاوه، هومره د جګړې په میدان کې د اصلي تورو له مقابلې نه ویریږي. ځکه په 4 مزل
پر سر درد راغی او 5م پړاو یې رخصت واخیست او کور ته راستون شو. د ده نیکمرغي وه چې د خراسان پوځونه د نیمې لارې بیرته وګرځېدل او د خلیفه په وړاندې د عذر موقع ومونده. اوس د پوځ د مشر سره دا اندېښنه ده چې د سلطان صلاح الدین ایوبي توره دی د خلیفه په نظر د کوم مهم منصب حقدار او وړ ثابت نه کړي. زه هم دا اندېښنه لرم خو د لښکر د مشر په څېر پریشانه نه یم. زه پوهېږم چې د بغداد د پرمختګ ورځ ګرځېدلې ده او د لسګونو نه اهلو مهمو منصبدارانو په منځ کې د یو نیم بل زیاتېدل دومره مهم نه دي. زه بغداد ته له ډېرو هیلو او امیدونو سره راغلی وم خو تر دې ځایه وویل او بیا عبدالعزیز چوپ شو او په څېره مایوسي خپره شوه. خو څه طاهر وپوښتل. عبدالعزیز وویل زه ناامیده شوی یم. ما نور دلته اوسېدل نه غوښتل او که ته هم د اسلام د خدمت په هیله دلته راغلی وې نو ته به هم ډېر پاتې نه شې. اوس مهال په مصر کې د هلال او صلیب جګړه بیا توده شوې ده. زه غواړم هلته ولاړ شم. هلته ما ته اړتیا ده. هلته د اسلام هر مجاهد ته اړتیا ده. زما څو تنه نور دوستان هم مصر ته تللو ته چمتو دي. زه تا ته هم بلنه در کوم او که ته هلته نه ځې نو لږ تر لږه موږ ته یو پېژندلیک راکړه. په مصر کې به خلک پېژنې. زه پېژندلیک د دې لپاره نه غواړم چې خلک ارزښت راکړي بلکې د دې لپاره یې غواړم چې د بغداد هر سړي ته هلته د شک په سترګه ګوري تر دې چې که زه د لښکر د مشر لیک یو سم هم پر موږ اعتماد ونه کړي او جاسوس به مو ګڼي. طاهر وویل پر نصرانیانو د ملک عادل په پرله پسې بریو خبر به دې اورېدلی وي. زما په ګمان د مغولو فتنه د اسلام لپاره تر هغه څو چنده زیاته او خطرناکه ده. عبدالعزیز مایوس وویل ما هم دا لږ خطرناکه نه بلله خو افسوس په خراسان کې چې کوم سړی زموږ له وروستي مورچل نه دفاع کوي هغه کاشکې دومره احمق نه وای. هغه یوازې پر خپل ځواک د غلط اټکل له امله له ټولې نړۍ سره مقابلې ته چمتو دی. هغه یوازې د بغداد خلک نه بلکې ټول بهرني د خلیفه جاسوسان بولي. د چنګیز خان ځواک ته د زور ازمویلو بلنه ورکړې خو د داسې ویرونکي توپان سره د مقابلې په خاطر د اسلامي نړۍ د مرستې اړتیا احساس نه کړه. د خلیفه ناصر هم دا باور دی چې د چنګیز خان څخه د ژغورنې نه وروسته به هغه بیا پر بغداد حمله کوي. ځکه خو اوس د دې خبرو وخت لا نه دی راغلی. بیا به ګورو. اوس راځه د لښکرو سالار به دې انتظار کوي. طاهر وویل ټولې چپ شي پر ما اعتماد وکړم. عبدالعزیز په زر طاهر ته وکتل وویل زه یوازې یو سپاهي یم او سپاهي په سیاسي معاملو کې د مداخلې حق نه لري. ودرېږه. طاهر دا وویل او زر جګ شو. له بلې کوټې نه د صلاح الدین ایوبي توره راوړه. عبدالعزیز په مخ کې په موټ ښه لاس کېښود وویل زما پلار د وینې وروستی څاڅکي توی کړل او دغه تورې په انعام کې وګټله. زه پر دې لاس ږدم او په هر نیک هدف کې له تا سره د وفادارۍ وعده کوم. د دې په بدل کې زه له تا نه کوم وعده نه اخلم. ستا پر څېره چې زما لومړی ځل سترګې ولګېدې وپوهېدم چې په بغداد کې ته خدای جل جلاله ماته د ملګرتیا لپاره راستولې. عبدالعزیز د هغه په لاس ورکښېښود او طاهر په څېره سترګې وګنډلې وویل ښایي زه هم د چا په لټه کې وم. په بغداد کې ډېر خلک د چا په لټه کې دي. آیا تقدیر د بغداد په ارام ژوند کې د څپو او غورځنګونو پیدا کولو لپاره ته غوره کړی؟ د دې ډونډونو لاړې اوبه د هوا توندې څپې ته انتظار کوي. دې ویده مجلس ته د اسرافیل شپېلۍ کولو ته اړتیا ده. که هغه ته وي نو زه له تا سره د ژوند تر وروستۍ سلګۍ د وفا وعده کوم. ما تېره شپه یو خوب ولید او اوس یې لکه چې تعبیر وینم. زه له ډېرو خلکو سره په یوه کښتۍ کې سپور وم. په کښتۍ کې یو سوری و چې ورو ورو اوبه ترې ننوتلې او موږ پرې باوري وو چې ډوبېږو. موږ له ژوند څخه مایوس شوو. ناڅاپه له اوبو نه یو کمر راښکاره شو. کمر جګ شو او لوی شو. یاغې څپې به ورسره جنګېدلې او بیرته به ماتې شوې. کله کله به یې د لږ شېبې لپاره کمر په غېږ کې پټ کړ. په موږ کې یو ځوان د کښتۍ جلب ونیوه. ویې ویل دا کمر زموږ وروستۍ تکیه ده خو موږ داسې احساسوله چې دغه کمر تر ډېره د دې څپو تاب نشي راوړلی. ځینو معنوګانو د دې مخالفت وکړ او هغه نه یې د بیړۍ جلب واخیست. هغه مایوسه شو. په اوبو کې ور ټوپ کړل او په لامبو کمرې ته ورغی او روغ. ما او څو ملګرو هم هغسې وکړل خو نور مسافر په کښتۍ نښتي وو. موږ په کمره پاتې شو او کښتۍ د اوبو څپو د یو خس په څېر په ډیکو ډیکو لرې یوړه. عجیبه دا وه چې ځینې خلک له دې کمر نه کښته شول او کښتۍ ته ورغلل. زما سترګې وغړېدلې او کښتۍ پای مې ونه لید چې څه شوه. طاهر له لږ سوچ وروسته وویل آیا ته د خراسان هېواد د مغولو د سیلاب په مخ کې وروستی کمر نه ګڼې؟ عبدالعزیز ځواب ورکړ هغه زموږ د دفاع وروستی مورچل کېدای شوای خو په اوسني حالات کې دا نشم ویلی چې د علاودین محمد شاه په مشري به د خراسان پوځونه د مغولو د سیلاب په وړاندې وروستی کمر ثابت شي. هغه یو ځان غوښتونکی مغرور او خیال پالونکی سړی دی. کله چې هغه پر بغداد حمله وکړه د بغداد پر اوسېدونکو د مایوسۍ ورېځې راخورېږي او دا اندېښنه وه چې د امکان پر تصور به د خلیفه هغه پوځونه او منصبداران چې ترکان دي له هغوی سره یو ځای شي. خو په لاره کې واوره وورېده. د دا الهي عذاب وګڼه او بیرته ستون شو. زما اندېښنه ده چې له چنګیز خان نه د لومړۍ ماتې نه وروسته دا ونه وایي چې نور زموږ د بخت ستوری لوېدلی دی او دغه کمر به که یو څوک ډوب شو بیا به راښکاره نه شي. طاهر وویل نو آیا په دې صورت کې د بغداد په خلکو کې داسې احساس راویښول ضروري نه دی چې د دې وروستي مورچل د ماتېدو په صورت کې به د مغولو سیلاب پر بغداد ور اوړي او موږ ته به رانږدې کېږي؟ آیا د شریک دفاع په خاطر د خلیفه او خرازمشاه ترمنځ د اختلافونو د لرې کولو هڅه د یوه با تدبیره او هوښیار سړي ذمهواري نه ده؟
زما یقین دی چې که د خراسان هیواد او عباسي خلافت ترمنځ اتحاد وشي د نړۍ تر وروستي کونجه به چنګیز خان پسې تلای شو. زه د همدې هدف په خاطر بغداد ته راغلی یم او د همدغه هدف په خاطر ما د امیرانو او خلیفه دربار ته د رسېدو لپاره ډېر شرموونکې لاره غوره کولو ته مجبور یم. زه دوی له خوبه راویښول غواړم او که خدای مه کړه زه بریالی نه شوم نو دوهم پړاو به مې مصر او یا خراسان وي. عبدالعزیز وویل. د وروستي مورچل د داستان ترنو او قدرمنو اورېدونکو، دا چې عبدالعزیز څه وویل او نور څه وسول دا به په راتلونکي خپرونې کې واورو ان شاء الله تعالی. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درنه حضور کې راحاضرېږو تاسو ټول به لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زوګ د تکبیر او د اذان دې څه شو، ها پرونی زرین دوران دې څه شو.